بسم الله الرحمن الرحیم. راځو چې روز موږ ووټ پروګرام تقریبا تر ریفرنس مینو پر رسولې وکنه. نو ووټ پروګرام را خلاصو له ووټ څخه وروسته ریفرنس مینو مکمل خلاصه کړی وکنه. نن راځو په کومه مینو باندې غږیږو؟ میلینګ مینو باندې غږیږو. سو میلینګ ته راځو. اول دلته انولابس لرو. انولاب څه شی دی؟ مخکې به تاسو مثال یو څوک به مسافر ول، یو ته به یو خط لیکو کنه، یو ته انولابس ویل کېږي. نو سکوارې چې هغه خط چې دلته ولیکې بیا به راځي له انولابس استفاده کوه. هغه پرده کش کلیک. راځو انولابس باندې کلیک کوو. کله چې انولابس باندې چې کلیک وکړو نو یو وروسته اوس تاسو ګورئ دغه صفحه راخلاصېږي. صحیح سو تاسو به دلته ورته لیکئ ډلیوري ادرس. ډلیوري ادرس دلته ورته لیکئ. چا ته لیکئ؟ صحیح سو دلته ورته ولیکئ چې مثال محمود ته لیکه. محمود ته مې ولیکو. صحیح سو محمود مې ورته ولیکو. محمود انټر کا. کوم ځای ته ورته لیکې؟ هغه د کشور هغه نوم به ورته لیکې. زه مثال ورته لیکم چې ایران ته لیکم. صحیح سو کوم معلومات چې ټول دلته ورته لیکه. ایران کې کوم ځای ته ورته لیکې؟ ورته تهران ته ورته لیکم. صحیح سو تهران مې ورته ولیکو. او بل شمېره موبایل شمېره چې ده موبایل شمېره ده. نوم خو ورته ولیکو. تخلص چې ده زه مثال ورته لیکم چې عمري ده. صحیح سو نور کوم معلومات چې تر اخره پورې لیکلی شي. ریټرن څوک ورته لیکي؟ صحیح سو دلته ورته لیکي څوک ورته لیکي؟ حبیبي ورته لیکي. صحیح سو حبیبي ورته لیکي. له کوم ځای ورته لیکي؟ له افغانستان ورته لیکي کنه. له افغانستان ورته لیکي. بل شي راځي له کوم ځای افغانستان له کوم ځای ورته لیکي؟ له غزني نه لیکي. صحیح سو له غزني نه لیکي. موبایل شمېره دلته ورته ولیکه. که چېرته دا ورته ونه رسېدو بیرته باید بې شمېره تاسو سره اړیکه ول چې دا ونه رسېدو. صحیح سو او بل چې تخلص چې د مثال ورته لیکم چې نظري. صحیح سو نظري ورته لیکم. که دا نظري تخلص. صحیح سو اندړ خو به نه وي. اندړ ده اوسه. ښه دا مو چې ولیکو یو وروسته تاسو راځئ دا اوس پرنټوئ کې اډ ډاکومنټ کوم پرنټ باندې کلیک وکړو دا به څنګه شي؟ پرنټ به چې اډ ډاکومنټ باندې کلیک وکړو دا یس کې دا به څنګه شي؟ صفحې ته به راسي. اوس حبیب ده څه شی لیکي؟ له افغانستان شی لیکي. چا ته لیکي؟ محمود ته لیکي. سر خو خلاصو دا بس پرنټ کې کات به کې څه به ولیکي. نه نور معلومات خو به دلته ورته لیکي. سلام علیکم خو یې جوړه او څه شی ورته لیکل کېږي. صحیح سو نو ما نه دی لیکلی. تاسو لیکلی چا؟ راځو اپشن ته. راځو اپشن ته کله چې راغلی اوس ګوره دلته ډلیوري ادرس لرو او دلته ریټرن ادرس لرو. که غواړئ چې مثال د ریټرن ادرس ول فونټ ورته چینج کړه. راځئ مثال دلته فونټ ورته چینج کړه رنګ یې چینج کړه. ګوره مثال اول دلته راځئ په کوم فونټ یې ورته په دې فونټ سره دی. مثال بولډ دی وي که نه دی بولډ. سایز یې څومره دی دلته سایز ورته انتخابولی شي. مثال دا دی په دومره صحیح سو دا د هم د فونټ سایز ده. صحیح سو اجازه ده. یا وروسته بیا مثال فونټ راځي مثال په کوم رنګ سره زه ورته په سور رنګ سره دی. او انډرلاین سټایل دی. انډرلاین سټایل دی ولري که ورته دا سټایل دی ولري. او انډرلاین کلر سره کم رنګ دی. د انډرلاین کلر د سره کمې زیړ. دغه نور شیان پوهېږئ چې دي دغه هغه سبټریکټ و هغه داسې مثال پټوان دی افاده دی. مثال ګورئ دا ټول دلته دا هم صحیح سو آفرین. او بل مثال راځو دغه سره کم که دا ورته وکې که دا هم ورته وکې که دا هم کلوز کلوز یې کړو که اډ ډاکومنټ کړو. اډ ډاکومنټ به یې کړئ. اوس ګورئ محمود څنګه سو؟ هر شی چینج سول که چینج نه سول. خو خالد حبیب چې دا نه دي چینج دا هم چینجولی شي. سر هم خلاصېږي انشاءالله. دغه شو انولاب. لیبل پیژنئ؟ هغه د نسوارو پړی مې لیدلی دي. ولې نسوارو پړی آفرین هغه په هغوی دغه ټاپه یې چې لګولې وړه ټاپه یې لړم نسوار شنغر نسوار شنغر تورغر نسوار. صحیح سو نو هغه نسوار که غواړئ چې مثال هغه وړې ټاپې جوړې کړې. یا ګورئ دلته ګورئ کمپیوټر کوم یو باندې ټاپه نه چې لکه ریموشن چې ورلیکلي ستا په کوم یو کمپیوټر نه دلته ګورئ یا په دغو کنج کې وږي. مثال په دغه شا په دغو کنج وږي. صحیح سو یوه ټاپه وږي په یو ځای کې لیکلي ریم ماډل جی بي دا هر شی ورلیکلي. نو غواړه هغه انډیولپ جوړ کړي. بیا به راځي لیبل ته چې راغلی دلته ورته لیکه. زه راځم ورته لیکم چې مثال نیم. صحیح سو کمپیوټر هغه جوړوم تاسو هر شي ته جوړوئ. خو زه مثال ورته لیکم چې څه شی نیم
د کمپیوټر نوم باید دلته راشي صحیح شو دلته ورته راځي مثال درته ورته لیکئ دلته د کمپیوټر نوم چې کوم کمپیوټر ده دلته ورته لیکئ مثال چې ریم یې څومره ده ریم ورته لیکمه ریم یې ورته ولیکو بیا راځم دلته لاندې پسې ورته لیکئ مثال پروسیسر یې څومره ده صحیح شو ښه دلته به دا ورته ولیکو چې دا د ریم ځای او لاندې مثال ورته راځم چې ورته ګورم څو جی بي حافظه لري صحیح شو دلته یا مثال فقط دلته جی بي ورته ولیکئ جی بي ورته ولیکو بیا راځم مثال دومره حافظه ده یا هارد ډیسک ورته لیکمه راځم مثال دا مې هارد ډیسک ورته ولیکل له هغو وروسته مثال بل چې لګېږي ماډل ورته لیکم راځم ورته لیکم ماډل او دلته مثال دا ماډل شو ماډل به دلته ورته لیکئ له هغو وروسته بیا لاندې چې هر شی مثال چې په کار کېدو داسې ورته لیکئ بل چې راځي بل ټچ نه هم ورته لیکئ نور څه هر شی راځي تاسو ورته ولیکئ صحیح شو اوس راځو مثال ورته لیکم پرایس په څو قیمت یې په څو ده صحیح شو پرایس مې ورته ولیکو او کیوټیوا تعداد ورته لیکم څو دانې دي څو یې اخیستي دي صحیح شو دا مې ورته ولیکو دومره بس زیات په در نه خوري دا مې ولیکل اوس راځئ تاسو دا هڅه کوئ نیو ډاکومنټ نیو ډاکومنټ باندې چې کلیک وکړو له هغه وروسته راځئ ګورئ دا به تاسو سره کنسي صفحه کې به راسي خو څو دانې راغلو په یو صفحه کې دوه دانې اوس که دا پرنټ کړي نو دغه بس تاسو په یو کمپیوټر لګوئ ډېر به بد ښکارېږي که نه نو تاسو بېرته راسئ دغه میلینګ ته سره رالئ لیبل ته به راسئ لیبل ته چې رالئ دلته آپشن لرو صحیح شو آپشن ته راسئ اوس چې انتخاب دی 1 2 یعنې یو پر دوه لیټر ورته انتخاب دی دلته به دا دېرش ورته انتخاب کړئ دا به وکې کوئ نه دا به څنګه کړئ کلوز به یې کړئ صحیح شو کله چې کلوز کو نه را به سې دلته آپشن ته به راسئ دغه به ورته انتخاب کړئ دا به څه رقم کړئ دا به ورته اوکې کړئ دا به اوس ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ اوس به دا ټولې څه رقم شي ښه دا بېرته کنټرول زیډ کوم دا لږ غلط هم کو دا ده را به سې تاسو لیبل ته کله چې راغلی دلته به راسئ د آپشن ته آپشن ته چې راغلی دا مې ورته فعاله کړو نور به دا څه رقم کوئ کنسل به یې کوئ اوس به ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ هلته درې آپشنه دی خو ته نور وروسته نه داسې به نه کوئ څه رقم ښه راځو دا به زه لږ ځینې کم صحیح شو مثال دا هم داسې کموم دومره اندازه او دا هم داسې دومره اندازه کوم بیخي زیات مه ورکړئ دا هم په دغه اندازه ورته کوموم په دغه اندازه او دا هم په دغه اندازه سره کوم او دا هم څنګه کوم پلیټوم اوس مې دا لیکلي دا به تاسو راکافي کړي زه دا راکافي کوم صحیح تاسو ولیکئ اوس بیا راځئ لیبل ته چې راغلو دلته مکمل دا ورته انتخابوم ورته دا څه رقم که دا شیان مې پکار دي صحیح شو دا شیان راته ولیکل له هغو وروسته به تاسو راسئ اوس ګوره موږ ته په صفحه کې څو دانې اچولې یا واچولې آپشن ته به راسئ دوه ورې که نه دغه دېرش دا مې ورته انتخاب کړو وکي که له وکي څخه وروسته نیو ډاکومنټ باندې کلیک وکړه ګوره موږ ته په یو صفحه کې څو دانې جوړ کړو 10 دانې راته جوړ کړو نو دا اوس تاسو ترتیبولی شئ دا داسې پورته کش کړي مثال دومره اندازه دا داسې مثال راواخله داسې راواخله اوس دومره اندازه یې لاندې پورته ګوزه په دغو شکل لکه جدول اوس داسې ده دا بیا تاسو پرنټ کړئ صحیح شو کله چې دا پرنټ کوئ په کومه صفحه کې به پرنټ کوئ هغه صفحه کې هغه سریکسې لري نو بس راخله په یو شور سریښه اوس هم سر خلاصه په لیبل باندې د یغو وروسته دلته سټارټ میل مارچ لرو په دې باندې سبا غیږو نن وایو دا سبا مکمل ختمه صحیح شو دا دې کار ته وکړئ نن بس نن ډېر ناوخته دی صحیح ده دا به هم کلوز کړم او دا به هم کلوز کړم